د غمونو سمندر بدلاوو کی زکو ډېرې دواګانې در پسې کم دواګانې در پسې کم زړه مې غواړي چې دا زړه د ځانه پرې کم ستا په جپا دانا وانا د ارمانونو حمیل ستا په جپا دانا وانا د ارمانونو حمیل جانا نتا چهرم پاکی وقتو نہ لگی زڑگے چتا نہ صبرم پاکی وقتو نہ لگی جانا نتا چهرم پاکی وقتو نہ لگی ما چې ته یاد کړلې دنیا مې ټوله هېره کړله ما چې ته یاد کړلې دنیا مې ټوله هېره کړله اوس چې دنیا را یادوم پاکې وختونه لګي زړګی چې تا نه صبروم پاکې وختونه لګي جانا نتا چهرم پاکې وختونه لګي ګرانو کتونکو مجروح تاسو ته مخاطب ما د حسین مجروح ټي وي چینل له تاسو ته د مینو خلوص نه ډک دعاګانې سلامونه ومنئ ملګرو ډېر زیات ستړی شوم په دې غرمه کې په شاباس پسې دومره منډې ووالې چې د زړه سر یې راله شین کړو بیا په دې ماسک لرې کولو راله خو زاره شنه کړه وایي دا زه صرف مونځ ته لرې کومه یقین دې وشه کو داسې چې کم دی نو وایي اخوا دې خوا ته یې زه لر کړم زه ورته بیا هم شاباسه دا ماسک راښکته کړه وایي نه یار بس وایي نه منمه د ماسک ګپ چا سره نه لګو نو شاباسه ژوند دې څنګه تېرېږي ژوند یاره والله بس هسې تېرېږي چې ګرځو را ګرځو څه کوو داسې د ژوند مقصد څه دی شاباسه یاره الله کوم مقصد یې پوهېږو چې څه شی دی زه په هر څه بر ځای نه پوهېږم بس قصه د روانه ده سر کې روانه ده سهار شي ماښام شي یو ټپه خو ورته ډالۍ که یو سندره ورته یو ډالۍ که یاره د خپل د لیونتوب د دنیا یا دا لیونی ګرځه یو ډالۍ که ورته شهباز خانه او په چم کې ګرځه چې ډاډه در باندې جلات خان ته څه ډالۍ که جلات خان ته مونږ هم په پټو کې ولاړې که نه فرمانس کاکس سنې مې یا خدای غلطي کوم فرمان کسکر ته څه ډالۍ که که نه یار او دا رقم ځای منظري بابا وایي څه پته را خو د یو ځای دی یو مسلمان دی والله نو شاعر نه دی مړه معراج نه مړه فرمان کسکر و فرمان کسکر او دغه یو شعر ډالۍ که د هغه شاعري ماته نه ده یاد کو غزل به د معراج د معراج راته ووایه مړه د معراج راته ووایه ستا د ښکلی اواز دی ستا یادونو خو په زړه زرې زرې کړم ستا یادونو خو په زړه زرې زرې کړم زړه مې غواړي چې دا زړه د ځانه پرې کړم زړه مې غواړي چې دا زړه د ځانه پرې کړم چې سحر شي د جومات په ګوټ کې ناست یم چې سحر شي چې ماښام شي نو تکل د میخانې کم چې ماښام شي نو تکل د میخانې کم زړه مې غواړي چې دا زړه د ځانه پرې کړم زړه مې لا ماته بس قرار د مینې وکړه دې پټو ته خو یو غزل ډالۍ که چې څومره لرې لرې ما نه ګرځي زه خو دې خبرې تا ته در نږدې کړم زه خو دې خبرې تا ته در نږدې کړم زړه مې غواړي چې دا زړه د ځانه پرې کړم زړه مې غواړي چې دا زړه د ځانه پرې کړم د غمونو سمندر بدلاوو شهباز خان زه ډېرې دواګانې در پسې کم زه ډېرې دواګانې در پسې کم زړه مې غواړي چې دا زړه د ځانه پرې تر لا 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 لا
بس قرار د مینې وکړه او جانان توري جامې وکا او په سپین بدن دی جامې توري خوان کوي نا ته ټپې نه دي یاد او بیا به دې تور نه کم کمیسنو و د یار د سپین سینې رنگ دی واړونه د شاباس خانه ما ته والله چغه کا جانان ته خدا سینوي و د چا خبرې دي ضرور منلی دي او جانان تیرے گھر کے سامنے یو جنگڑا ستا دی دنت جوړم او جانان تیرے گھر کے سامنے او په دروجی چاکو بزان لالوما او زمنګ چمت بیارا نشي پټک ټکی چاکو با اخري گزارونه او صدر تر او سو غوما تراته منګه مخبما سره جنگي مخبما سره جنگي الا صدر تر اباب غوما تراته منګه مخبما سره جنگي مخبما سره جنگي واسات دې څنګه تیری شاباس حاجی واسات دې څنګه تیری ګویا دال دې دیاړي نو دا یو ډېر مطلبونه ته کم وخت یادې څنګه څه وخت څه سنو س مهنت مزدوری چې میلاو شو خو وی کو چې نه بس به کې شو ګرځو شاباس خان اوریدونکو له څه پیغام ورکول غواړي چې اوریدونکو ته موږ چې کوم حاله ګوري هغه ته څه پیغام ورکړي چې مړ ژوند څنګه تیرا کوي چې کار روزګار کوي کوم کوي ته ته څه یره دار چا خپل یو سوچ دی څوک زراعت د کلچر کې چلیږي څوک هارټیکلچر کې چلیږي څوک پاسمان کې کوي څوک پاسبوک کې کوي څوک هوا کې کوي چل نه راځي قصه قطاره ده نو شاباس خان ډیر مننه یار خادو سي بریاله اوسې ژوندې اوسې ډیر مننه خادو سي آباد اوسې زمونږ د قتل الله پامان